بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دا دی بیا هم زه رفیع الله رفعت د فزیک د درسونو په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. زموږ د نن ورځې درس موضوع هستوي بمونه دي. موږ او تاسو په تیر درس کې هستوي ریاکتورونه له یو بل سره ویلي چې هستوي ریاکتورونه هغه دستګاوې دي چې هستوي انرژي تبدیلوي برېښنایي انرژي ته. همدارنګه هستوي ریاکتورونه مختلف ډولونه لري چې اجزاوې 15 دانې اساسي برخې لري چې په ټولو کې یو رقم دي. همدارنګه موږ تاسو د هستوي ریاکتورونو ستونزې ویلې چې بعضې ستونزې هم لري. هغه رادیواکتیو مواد چې تولیدوي هغه د انسانانو دپاره مضر دي. نو د نن ورځې په درس کې موږ تاسو د 12م ټولګي وروستنۍ موضوع چې هستوي بمونه دي هغه به له یو بل سره وایو چې هستوي بمونه څه رقم تشکیل کیږي، څو ډولونه لري او تخریبونه چې هستوي بمونو تخریبونه په کوم حالت باندې دي. تخریب د کوم بم زیات د هایدروجني او که دغه نور یورانیمي بمونو. نو په دغه تصویر کې هم تاسو وینئ هستوي بمونه نسبت عادي بمونو ته تخریب زیات ده. تخریب زیات یو تخریب د هغو وړانګو ده چې یو دفعې انرژي ډیره زیاته خپروي، ډیره زیاته انرژي خپروي او د حرکي ټوټو په شکل باندې حرکت کوي، حرکي انرژي په شکل باندې. نو راځو لومړی موږ تاسو هستوي بمونه تعریف کوو. د هستوي بم تعریف داسې ده: هستوي بم یو ناکنترول شوی ریاکتور ده چې په هغه کې هستوي انشقاق په چټکۍ سره سرته رسیږي. د تیر درس ریاکتورونه دي. که چیرې ریاکتور کنترول کړه د برېښنای تولید لپاره استفاده کوي. که چیرې ریاکتور ناکنتروله شي دغه ریاکتور تبدیل کیږي یو هستوي بم ته چې په دغه هستوي بم کې انشقاق ډېر په چټکۍ سره سرته رسیږي چې دغه په چټکۍ سره انشقاق ډېره زیاته تودوخه تولیدوي. دې ته موږ تاسو هستوي بمونه وایو. یا داسې وایو هستوي بم هغه ریاکتور دی چې په هغه کې د یورانیم کتله له فوق بحراني وي. کتله چې وي فوق د بحراني وي. موږ تاسو په تیر درس کې کتله تقسیم کړې وه. هغه کتلې چې موږ تاسو د سوځېدو مواد لپاره استفاده کوو په ریاکتورونو کې درې برخو ته ویشلې وي. کتلې چې په تیر درس کې موږ تاسو ویلې وي هغه درې برخې درلودلې. هغه کتله چې استفاده کوو لومړۍ برخه یې بحراني، دویمه برخه یې فوق بحراني او وروستنۍ برخه یې تحت بحراني. د هستوي ریاکتورونو لپاره بحراني کتله څومره وه؟ آفرین 50 کیلوګرامه. خی بحراني کتله د 50 کیلوګرام په شاوخوا کې تقریبا همدغومره. که چیرې له دې نه زیات دی فوق د بحراني، له دې نه کم دی تحت بحراني. نو هستوي ریاکتور هغه هستوي بم په بخښنې سره هغه ریاکتور دی چې په هغه کې د یورانیمو کتله فوق د بحراني وي. یورانیم کتله سره کمی فوق د بحراني وي یا له فوق د بحراني نه هم کله کله لږ مقدار زیات دی. دا د هستوي ریاکتور. د هستوي بمونو د هستوي بمونو د جوړولو تخنیک محرم ده. هستوي بمونه چې جوړیږي تخنیک یې داسې د ټولو دپاره واضح نه ده، آشکاره نه ده. هر هغه هیواد یا هر هغه مملکت جوړوي تخنیک محرم ده. لکه د ریاکتورونو تخنیک حتی محرم ده، د باندې ډېر زیات نه خپرېږي ټولو ته. نو د هستوي بمونو تخنیک ده محرم ده، یعنی عمومي تخنیک نه لري. دغه کوم مملکت دغه هستوي بم جوړ کړي کوم تخنیک نه ده، تخنیک محرم ده. خو صرف د دوو هستوي بمونو تخنیکونه چې یو د هیروشیما په ښار کې یو د ناګاساکي په ښار کې چې استفاده شوي د هغو بمونو د جوړولو تخنیک آشکاره شوی، ټول د تخنیک د جوړولو باندې پوهېږي. نو موږ او تاسې په دغه شکل لرو. هغه هستوي بمونه چې جوړښت یې بازار ته وړاندې شوی دی هغه دوه ډوله دي. یو هغه دی چې تفنګچه‌یي دي، یو انفجاري دي. یا تفنګچه‌یي حالت لري چې یو کوچنی تفنګچه لري، دا نیوترونونه په دې باندې واردوي، فایر کوي، تبدیل کیږي هستوي بم ته. او یا هم انفجاري حالت لري. دغه دوه ډولونه بازار ته چې دواړه هغه هستوي بمونه چې د جاپان په ښار کې استفاده، جاپان مملکت کې استفاده شوي. د هر تفنګچه‌یي چې تاسو مکتب کې تاکین صرف د تفنګچه‌یي هستوي بم ساختمان راوستلی ده. هغه داسې یو ساختمان لري، یو محفظه لري چې دا ټول یورانیمي دغه خپله بم ټوله هسته دی په داخل کې ده. دغه قسمت په دغه قسمت کې منفجره مواد دي چې دغه کله انفجار کوي دغه یورانیم دی خواته راوړي. دغه دواړه چې دي دغه دواړه د یورانیمو کتلې دي جدا ډول سره د دواړو کتلې له بحراني نه کمې دي. بحراني موږ تاسو 50 کیلوګرام، دا له 50 نه مثلا 40 دي
یا دا مثلا 10 ده دام 10 ده یا دا 10 ده یا دا 12 داسې دواړه جدا جدا دي له بحراني نه کتله کمه ده خو که جمع کې بل بحراني نه زیاتیږي. خی دغه قسمت ده دوه قطعه ایرانیوم دي چې کتله له بحراني څخه کمه ده او مجموعي کتله فوق د بحراني ده. ګورئ د دوه مجموعه له بحراني نه کمه ده خو کله چې دغه دواړه سره یو ځای بیا جمع کې مجموعي کتله فوق د بحراني له بحراني نه زیاته ده. دغه قسمت منفجره مواد چې کله انفجار کوي دغه هست دا مخ ته راځي د خو حرکت کې دغه دواړه هست یورانیم ټوټې له یو بل سره وصل کیږي چې کتله فوق د بحراني کی موږ تاسو لکه چیرې په ریاکتور کې کتله فوق د بحراني یو هستوي بم ته تشکیل کی. په دغه قسمتونو کې د نیوترون منعکس کوونکي دي. دا قسمت دغه وروسته دلته درې برخې لري. دغه د یورانیم برخه ده دلته دوه نورې خالیګاه هم لري. یو وایي چې د نیوترونونو منعکس کوونکي ده یا برخه بیا بتی کوونکي دي. نیوترون کله دا دوړ یو بل سره ولګي دی خو نیوترون په دې باندې حرکت راکړي. دغه نیوترون موږ تاسو ویلې کوم یورانیم ورو نیوترون جذب کوي آفرین 215 او کوم یورانیم چټک نیوترون جذب کوي آفرین 218. نو په دغه بمونو کې غني شوی یورانیم فوق د بحراني دي نو دلته باید یو ورو کوونکی یا بتی کوونکی ماده از دغه نیوترون ورو کې د سره ولګي او هستوي انشقاق په دوامدار توګه سر ته ورسي او ډیر چټک سر ته ورسي. نو بتی کوونکی د نیوترون منعکس کوونکی دوه ټوټې چې جدا جدا تحت بحراني دي یو ځای چې دغه بیا فوق د بحراني دي او منفجره مواد. دغه څلور برخې د تفنګچې هستوي بمونو لپاره استفاده کی. هغه دوه دانې بمونه چې استفاده شوی و په دویمه نړیواله جګړه کې لومړنی یو دانه لغونه د چاخ سړی په نوم باندې مشهوره و. دا یو پلوتونیمي بم و چې د ناګاساکي په ښار کې غورځول شوی و. دغه بم اوږدوالی 3.8 متر ده ارتفاع 1.2 متر او وزن 4650 کیلوګرام ده 4650 کیلوګرام. دغه یو پلوتونیمي بم ده. موږ تاسو د یورانیم په غني کولو کې ویلې چې 218 یورانیم بیکاره یورانیم نه ده د پلوتونیم د تولید لپاره استفاده کیږي. بیا دغه پلوتونیم خپل په یورانیمي بمونو کې د فعالونکي نقش لري. نو دغه بم چې ده پلوتونیمي بم. دویم د وړوکي هلک په نوم باندې دغه بم دا به یورانیمي بم ده. دې ساختمان تفنګچه‌ای ده. د دغه ساختمان بیا انفجاری دی په داخل کې دغه داخلي هسته باندې فشار زیات راځي او دغه انفجار کی دا انفجاری حالت لري. هغه هم بیا تفنګچه‌ای حالت لري. دې بیا اوږدوالی 3 متر ارتفاع 0.2 متر دې بیا وزن 440 کیلوګرام ده. دوه برخې لري او برخې ده دغه دوه کتلې دلته یو منعکس کوونکی انفجاری مواد دلته منعکس کوونکی نیوترون له یو بل سره وصل کی. دا د هیروشیما په ښار کې او دغه د ناګاساکي په ښار کې د چاق سړی او وړوکی هلک دغه دوه دانې هستوي بمونه چې په دویمه نړیوال جګړه کې کارول شوي وو. او دغه تصویر پورته قسمت هغه وخت چې کله یورانیمي بم استفاده شوی و دغه خاوره د ځمکه په حدود د ډېرې زیاتې فاصلې کې ټول هر څه چې یو رقم شوي خاورې سره خاورې دي. دغه یورانیمي بمونه له خپل ځانه کله چې یو دفعه انفجار کوي ډېره زیات تودوخه خپروي. دغه تودوخه چې کله حرکت کوي د ذرات لومړی اهتزازي او حرکي انرژي ډیره زیاته ده. خو وروسته له څو کلونو دغه وروستنی تصویر ده چې په لومړی کې حالت داسې و کله چې دغه بم پې باندې کارول شوی. وروسته له هغې نه وروسته له ډېر زیات زحمت او له ډېر زیات تلاش نه دغه ښار چې په دغه حالت باندې رسېدلی و اوس دغه حالت ته رسېدلی ده. یعنې دغه کارونه د یو مستمر زحمت نه وروسته له با برنامه له هدف لرونکي تلاش نه وروسته دوی دغه برخې ته رسېدلی دي. دا د هیروشیما د ښار هغه انځور چې وملیده. د هر یو یورانیمي بمونه لري یو هایدروجني بمونه. یورانیمي بمونه تخریب نسبتا هایدروجنی ته کم ده. یورانیمي بمونو کې انشقاق منځته راځي. په هستوي بمونو کې بیا همجوشي منځته راځي. هستوي بم چې تخریب نسبت نورو ته زیات ده. د دې تخریب که چیرې په یوه ځمکه باندې ولګي په شعاعي ډول 14 کیلومتره فاصلې پورې هر څه چې شتون لري یو رقم کیږي. 14 کیلومتره تخریب لري دغه هایدروجني بمونه نسبت یورانیمي بمونه. هایدروجني بمونه راځي تختې ته که چیرې داسې حالت ولرو یو هستوي بم که چیرې وکارو یا د انشقاق
یا یورانیم دي، معمولا له یورانیمي بمونه نه ګټه اخلي، یورانیمي نه. دویم حالت چې دی هغه هایدروجني هم شته، هایدروجني بمونه. دغه هایدروجني بمونه بیا خپله باید د یورانیم یو قطعه ولري چې یورانیم کله لومړی د انشقاق سر ته ورسېږي، تودوخه زیات تولید کړي، همجوشي منځته راشي د هایدروجني بم. دې تخریب یا نسبت نورو بمونو ته ډیر زیات د 14 کیلومتره په شعاعي ډول سره کولی شي په تخریب منځته راوړي. نو راځو سلایډونو ته. په دې قسمت کې به موږ او تاسې د دغو بمونو په اړه باندې چې څه رقم ساختمان لري دې په اړه به یو کوچنی ویډیو وګورو. دغه ویډیو ګورئ، کله چې یو هستوي بم غورځول کېږي په دغه رقم باندې په شعاعي ډول باندې فاصله ډیره زیاته تودوخه تولید کړي. همدارنګه د دغه بمونو چې هغه د کوچني هلک په نوم باندې یادېږي، دغه بم ساختمان هم عینا لکه وخت چې ما تاسو ته تشریح ګورئ، دلته یوه قطعه، دلته یوه بله قطعه. کله چې هغلته انفجاري مواد منفجره کېږي دغه قطعه حرکت کوي. کله چې دا قطعه حرکت وکړي دا قطعه ګورئ انفجار کې دې سره یو ځای کېږي. دې په منځ کې بیا یو هستوي تعامل نیوترونونه له یورانیم سره لګېږي دوه برخو ته، بیا 3 نیوترون ازادېږي له نورو هستو سره لګېږي. په همدې شکل باندې انشقاق ډېر چټک سرته رسېږي. کله چې انشقاق چټک شي په دغه ساختمان کې تاسو 3 نیوترون ازادېږي، په همدې شکل تودوخه ډېره زیاته تولید کېږي. نو دغه د یو هستوي بم کار په دغه شکل باندې ده چې دغه یو جوړښت صرف بازار ته تفنگچی او انفجاري، نور ټول جوړښت محرم ده. صرف د هغو خلکو دپاره چې په همغه مملکت کې تابعیت لري، د هستوي افراد دپاره دې ساختمان او هغلته کار کول اجازه ورکول کیږي. لکه د عبدالقدیر چې د پاکستان د هستوي بم د پلار په نوم باندې یادېږي، هغه اصلا په اروپا کې هغلته تابعیت درلوده، په هستوي برخه کې کار کوي، وروسته له هغې دلته راغلی. له همدغه درس سره زموږ او ستاسې د 12م ټولګي فزیک پای ته رسېږي. موږ او تاسو په دغه څپرکي کې شپږم څپرکی و هستوي فزیک مطالعه کړه چې هستوي فزیک کې ایزوتوپونه، رادیو اکتیف مواد هم ویلی چې طبیعي او مصنوعي دي. همدارنګه نیم د عمر په وروستیو کې له ریاکتور او هستوي بمونو سره آشنا شو. دا و زموږ د نن ورځې درس او د 12م ټولګي فزیک. هیله لرم چې دې درسونه مو یو څه زده کړي وي. ښاد او بریالي اوسئ.